سلامونه دوستانو، زه محمود الحسن زموږ ګور یوټیوب چینل محمود سکایلز. دوستانو که چیرې تاسو هم یو کې ټیک ټاک استعمالوئ او غواړئ چې ورنه پیسې وګټئ او ارنینګ ورنه وکړئ، نو دغه ویډیو تاسو لپاره ما جوړ کړی دی. راځئ دغه ویډیو تاسو مکمل وګورئ او موږ څنګه ټیک ټاک نه پیسې ګټو. ما پوره طریقه ښودلی دی، تاسو راځئ دغه ویډیو وګورئ. یو کې ټیک ټاک اکاونټ نه موږ څنګه پیسې ګټو، پیسې موږ ګټلی شو. آیا دا دروغ ده که رښتیا ده؟ بالکل ریل ده. تاسو کولی شئ یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ، هغې له لاسه تاسو پیسې وګټئ. تاسو مکمله ویډیو وګورئ. زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی، همدا اوس سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره دغه ویډیو هم شیر کړئ. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو تاسو به اول راشئ ټیک ټاک خلاص کړئ. تاسو چې څنګه ټیک ټاک خلاص کړئ دوستانو، دا زما یو کې دا زما د جرمني اکاونټ ده. که چیرې تاسو یو کې اکاونټ هم لرئ مشکل نشته دی. تاسو دا 3 ډاټ ته به راشئ دوستانو. اول تاسو ته دغه اپشن راځي، دا ګورئ، دا ګفټ تحفه غوندې شکل چې راځي دلته، دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دې باندې تاسو پوهېږم دا څه لپاره کارول کېږي. تاسو ګورئ دوستانو، اوس پرې زموږ دغه چې دی مونیټایز شوی نه دی. کله چې دا مونیټایز شي هغې نه بعد چې دی موږ ته ارنینګ شروع کېږي. تاسو ګورئ اوس پرې دا صفر دی. دې نه بعد چې دی موږ ځو بیا 3 ډاټ ته. 3 ډاټ نه بعد چې دلته بیلانس راځي. صحیح ده دوستانو؟ د بیلانس نه بعد تاسو دلته ټول راځي. ګورئ محمود سکیل بیلانس دلته تاسو موږ سره اوس کوینس نشته دی. ګورئ لیفټ ریویټ، که چېرته تاسو لیفټ ته کښېنئ هلته پیسې، که چېرته تاسو لیفټ ته کښېنئ هلته پیسې راځي. تاسو به داسې کار کوئ دوستانو. تاسو به 3 ډاټ ته راشئ. 3 ډاټ نه به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ نه بعد چې دی دوستانو تاسو به راشئ اکاونټ ته. دوستانو دې نه بعد چې تاسو ټیک ټاک سټوډیو ته راشئ. ټیک ټاک سټوډیو نه بعد چې دلته تاسو ته داسې اپشن راځي. صحیح ده دوستانو؟ کریټ مارکیټ پلیس راځي، سبسکرپشن راځي، کریټ داسې پروګرام راځي، ورک ویت آرټیسټ راځي. که چیرې تاسو ته دا شی اپشنونه راشي نو صحیح دی، ستاسو اکاونټ چې دی ښه فریز ده او ښه ټاپ کې روان ده، ځکه تاسو ته ارنینګ راځي. که چیرې تاسو ته دا شیان را نه شي نو ستاسو اکاونټ چې دی صحیح نه دی. تاسو کوشش وکړئ جرمني اکاونټ، یو کې اکاونټ، همداسې نور اکاونټونه جوړ کړئ. دې لپاره موږ څه کوو؟ دا باید مونیټایز شي. مونیټایز لپاره موږ ته څه غواړي؟ مونیټایز لپاره تاسو به داسې کار وکړئ، دغه اپشن چې ما ووهه دا صفر چې و دې دلته به راشئ. تاسو دلته ګورئ مونیټایز اوس پرې مونیټایز شوی نه ده. کله چې مونیټایز شي هغې نه بعد چې دی موږ ته بیا پیسې شروع کېږي. دې نه بعد مونیټایز لپاره باید موږ څه وکړو چې موږ ته څه هدف ده، باید څه شی وشي څه شی ونه شي. دې لپاره موږ ته وخت راکړئ چې باید تاسو دومره وخت پوره کړئ. هغې نه بعد چې تاسو دا پیج مونیټایز شي تاسو ته پیسې شروع شي او دومره موږ ته وخت غواړي. صحیح ده دوستانو؟ د دې وخت لپاره دلته موږ ته چې وایي تاسو به 10,000 فالوورس پرې راکړئ. تاسو 10,000 فالوورس چې کله پوره کړئ هغې نه بعد چې دا به پیج به مونیټایز کړئ. 10,000 فالوورس شو، 10,000 ویډیوګانې شوې. صحیح ده که نه؟ 10,000 چې دی فالوورس شول، همداسې 10,000 ویو تاسو واچ ټایم چې دی هغه تاسو پوره کړئ په یو میاشت کې. که هر څومره وخت کې تاسو پوره کوئ خو تاسو دا پوره کوئ. صحیح ده دوستانو؟ دا تاسو ټارګټ ده په لیف پیدا کوئ، همداسې پیدا کوئ. تاسو به دا ختماً پیدا کوئ او ستاسو عمر باید 18 کلن اوسي. دغه شرطونه په ټیک ټاک کې دي. 10,000 فالوورس شول، همداسې 6,000 منټ په ټیک ټاک کې دا به پوره کړئ. هغې نه بعد چې دی تاسو دا ټیک ټاک چې دی مونیټایز کېږي او تاسو ته پیسې شروع کېږي، ارنینګ شروع کېږي. دا تاسو یو 5-6 شرطونه په ټیک ټاک کې دا تاسو ته لپاره دي. دا چې تاسو کله پوره کړئ تاسو ته به انشاءالله پیسې شروع شي. تاسو پوه شئ تاسو ته مکمل پیسې شروع کېږي. دلته لیکلي دي ګورئ 7 days 0. دلته موږ سره اوس پورې پیسې نشته. کله چې تاسو 10,000 فالوورس پوره کړئ، واچ ټایم پروا نه کوي، 1000 پوره کېږي، تاسو 10,000 فالوورس پوره کړئ، تاسو ټیک ټاک اکاونټ چې دی مونیټایز کېږي. ډېره زیاته مننه. که چېرته اوس پورې زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ.